انسان باندې مرګ راشي. لومبی قیامت حدیث شریف کې راځي چې بس اذا مات الانسان فقد قامت قیامته. کله چې انسان مړ شو بس په د قیامت راغی. دا قیامت انسان مړ شو او کله چې ملک الموت راځي هغه چا سره مشوره کوي چې حضرت ته ځې که نه ځې، ځې که نه ځې جي قبر ته ځې که نه ستا خواله جي څه وکړو جي. نو انسان چې یو قدمه لیدلی پکار چې دی په دې خبر سوچ کوي چې ملک الموت هر ټایم راتلی شي زما خواله، دی بیا چېرته سرکشي ونه کړي، دی غلط کار نه شي کولی. فلم کې ولک کار کوو هغه ته ما میسج وکړو، شیرګړ سړی دی، ما ورته دا میسج وکړو دا ملګري یو څو ګواه دي دې خبرې چې ما ورته ویل انسان خپل شوق دی چې هغه څه کې الله جل شانو دی په هغې کې آزاد پیدا کړی دی. که دی کفر هم کوي ایمان هم راوړي دی آزاد دی که آزاد نه دی؟ آزاد دی. الله جل شانو چې اختیار انسان له ورکړی او کله دی غلط استعمالوي الله بیا نیسي په دغه اختیار په غلط استعمال باندې. الله جل شانو د انسان د شهرت دپاره، د انسان د عزت دپاره، د انسان د راحت دپاره، د انسان د مال و دولت دپاره، د هغه د علم دپاره دوه قسمه لارې هغه مقرر کړي. یو مثبت لار دی، یو منفي لار ده، یو نیغه لار دی او غلطه لار ده. نو چې تا ته دولت په نیغه لار ملاوي او په سمه لار ملاوي ته په غلطه لار باندې ولې ځي چې هغه څه حاصلې نه هسې نه ده. او دویمه خبره مې ورته دا وکړه چې ګوره یاد ساته، نو ما ورته دا خبره وکړه چې د ملک الموت ګوره هېڅ پته نه لګي. که هغه راغی او ته په داسې حالت کې وي چې د یو غیر محرمه جینۍ سره ته په موټرسایکل ناست وې او ستا نه یې لاسونه تاو کړي په بایک ورسره ناست او ته فلم یو سین شوټ کې او په دغه وخت کې تا ته ملک الموت راغی، نو ته لږ سوچ وکړې جناب محمد رسول الله او د الله مخې له به څنګه ورځې، ته به څه کوې په دغه وخت. دا خبره ورته ما وکړه. زه کله نه کله اکثر ملګرو ته وایم چې هر ټایم انسان له پکار دی په استغفار کې اوسېږي. په څه کې؟ استغفار کې اوسېږي. ځکه دې دنیا هېڅ پته نه لګي. ګورې الله جل شانو چې جړق ورکړي که نه هغه تپوس